لرغونی بست د هلمند یوه پراخه او متمدنه مرکزي نقطه ده چې لرغون پوهان یې د تاریخي لرغونتوب په تړاو بېلابېل نظریات لري. ځینې یې د جوړېدو نیټه د انوشیروان د پاچاهۍ په دورې پسې ورتړي، خو د زردشتیانو د مذهبي کتاب اوستا او د یو شمېر نورو تاریخ لیکونکو په حواله د بست تاریخي لرغونتوب کابو 3000 کلونو ته رسیږي. بست په خپل لرغوني پیر 545 هجري قمري کال علاودین غوري جهانسوز ور واچوه، چنګیزي لښکرو هم وسوځاوه او د تیموریانو دوره کې په کنډواله بدل سو. خو بیا هم بست تر 1151 هجري قمري کال یا د نادرافشار تر واکمنۍ مقاومت وکړ. طبیعي پیښې د تیرو لسیزو جګړې او د حکومتونو نه پام هغه څه دي چې د دې لرغونې سیمې ګڼې برخې د بربادۍ تر ستوني تېرې کړي دي. حمید الله او پیدا محمد چې د بست کلا ته څیرمه کرنیزې ځمکې لري وایي د طبیعي پیښو ترڅنګ ځینې ولسي وګړي تاریخي آباداتو ته زیان رسوي. دوی له اسلامي امارت څخه وغوښتل چې د لرغونو سیمو څخه ساتنه او د بیا رغونې لپاره اقدام وکړي. یا نو اوس کوم مقصد یې چا نه دي ورته فکر تو صورت ګوره دا خپل پر سر سره نړېدلي دي، بس پاملرنه چې دی نه ده ورته سوې. باید دې ته پاملرنه وشي چې مقصد دا جوړ شي دا ځای یا څوک نشته چې دا ولې خرابېږي یا ولې داسې سره دخ کېږي. خو دا دې ویني چې مقصد داسې خراب شي په دغه چې چوکیدار دا محکمه دي نو خو دولتونه دا یو پله دورې واوړه بل پر ایسته واوړه، داسې دولت نه دی راغلی چې مخنیوی یې خاص ونیسي. بیا هغه د ظاهرشاه حکومت ته دا وڅه و دې خوا څخه هر سړی یو املاته پکې ډېرې خرابې شوي، تر سل هم ډېرې خرابې شوي، تر یو نیم سل هم ډېرې خرابې شوي. د هلمند د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي آباداتو د ساتنې امیر حمدالله مدثر مني چې د بست کلا کمان او ځینې نورې برخې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي، خو هغه له نړیوالو څخه د تاریخي سیمو په بیا رغونې کې د مرستې غوښتنه کوي. لکه شیشک خپل هم سو بعض ځایونه د شیشک د هم د تخریب سره مخامخ دي او خود دغه د کلابس څا یا کلا دا هم بعض ځایونه د تخریب سره مخامخ دي. نو د الله پاک جل جلاله امید لرو چې ان شاء الله نړیوال د زموږ سره په دې کې همکاري وکړي او دا د موږ ته بیا راورغوي. دا به د ټولو دنیاوال اخوا د بست لرغونی کلا په امتداد یو شمېر نورې تاریخي آبادیې چې ولسي وګړو په خپلو شخصي استوګنځایونو بدل کړي، مسؤلان یې په تخلیه بوخت دي چې تر دا مهاله یې 40 کورنۍ له دې تاریخي آبادو څخه ایستلي دي. د هلمند د تاریخي آباداتو د ساتنې امیر حمدالله مدثر په دې تړاو وویل وروره د سلطان محمود په نامه سره دا کلا نومیږي او دلته چې دی د تیرې ادارې جانان قمندان په نامه سره دغه علاقه چې دغه کړې ده غصب کړې ده. نو دغه علاقه اوس بعضې خلکو دغه کړې ده پرېښي دي او دی لا د اوسه پورې د وتلو په حالت کې دي. نو دغه علاقه چې ده دا دغه کړې ده تخلیه کړې ده. اخوا ته نور سرایونه دي، هغه سرایونه مو هم دغه کړي دي تخلیه کړي دي. نو یو دی پاته دی او یو محدود کسانان نور پاته دي. باید وویل سي چې د تیر نظام پر مهال د بست کلا اړوند د 15 تاریخي آبادو د بیا رغونې چارې د څه باندې 14 میلیونو افغانیو په لګښت پیل سوي وې چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راوروسته دغو تاریخي آباداتو کې د تاریخي څاچارې په یو مخیز ډول او د 4 نورو د بیا رغونې کارونه 80% نابشپړه پاتې سول. خو اوس اسلامي امارت د 4 تاریخي آبادو د پاتې 60% بیا رغونې خبر ورکوي.